علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو نن به در سره په دې ویډیو کې داسې معلومات شریکوم چې څنګه کولی شئ تاسو په خپل موبایل کې تاسو د خپل چې کوم ستاسو فیسبوک دی د هغې پاسورډ تاسو بدل کړئ که چېرته تاسو چې کوم پاسورډ دی تاسو هغه بدلول غواړئ چې مطلب زه د خپل موبایل پاسورډ د فیسبوک پاسورډ بدل کړم نو هغه به تاسو څنګه بدلوئ نو د دې لپاره به چې کوم دی تاسو راشئ دلته د موبایل سیټینګ د ټیک ده چې کله تاسو موبایل سیټینګ ته راشئ په سیټینګ باندې به کلیک کوئ بیا به تاسو دلته په دې سیټینګ پرایویسي باندې به کلیک کوئ بیا به تاسو په سیټینګ باندې کلیک کوئ ټیک ده دلته چې کله په سیټینګ باندې تاسو کلیک کوئ دلته به چې کوم دی تاسو دغه شانتي یو انټرفیس اوپن شي ټیک ده چې کله دا تاسو ته اوپن شي تاسو به چې کوم دی دلته کې مطلب په دې باندې دلته تاسو کتی شئ چې دا مختلف سیزونه لیکلی شوي دي پرسنل ډیټیل پاسورډ اینډ سیکیورټي ایډ پریفرنس او ویریفیکیشن ټیک ده نو تاسو به چې کوم دی په دغه پاسورډ او سیکیورټي او دا چې کوم دی په دې سیزانو باندې به تاسو چې کوم دی څه کوئ تاسو په دې باندې کلیک کوئ ټیک ده تاسو چې یاد وي تاسو ته دا هغه طریقه ښایم چې مطلب تاسو یو پاسورډ دی له ورکړی وي خو تاسو وایي چې نه زما دا پاسورډ چې کوم دی زما چاته پته لګېدلي ده او زه دا پاسورډ بدلول غواړم یا هغه پاسورډ مطلب بدلول چې یا نه تاسو نه هیر شوی وي تاسو پاسورډ بدلوئ او درته به بلې ویډیو کې ښایم په دې کې تاسو زه هغه معلومات در کوم چې تاسو سره پاسورډ وي خو تاسو هغه چاته مطلب واضحه شوی وي ښکاره شوی وي او تاسو یې بدلول غواړئ نو هغه تاسو دلته نه بدلولی شئ دلته به چې کوم تاسو راشئ دلته کې څه ته تاسو به راشئ د پاسورډ اینډ سیکیورټي ته دلته به تاسو راشئ ټیک ده چې کله تاسو دلته راشئ دلته تاسو کتی شئ دا چې لیکلي دي دا چینج پاسورډ تاسو وینئ کتی شئ دا چینج پاسورډ په دې باندې چې کوم تاسو کوئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ ټیک ده په دې چینج پاسورډ باندې چې په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ دلته به چې کوم دی تاسو دغه آی ډي راشي ټیک ده چې تاسو کومې آی ډي مطلب تاسو سره لاګین وي تاسو په هغې باندې څه کوئ کلیک به کوئ چې په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو دغه شانتې راشي ګورئ ورته تاسو کتی شئ مطلب چې تاسو کم کرنټ پاسورډ دی هغه تاسو دلته ورکوئ ټیک ده تاسو کرنٹ پاسورډ دی تاسو چې کوم ورکړی وي تاسو ته یاد او تاسو دلته ورکوئ نیو پاسورډ به چې کوم تاسو دلته ورکوئ او ریډ ټایپ نیو پاسورډ چې کوم دلته تاسو یو ځل ورکوئ نوی پاسورډ نو دوباره به تاسو دلته کې بیا چې کوم دی هغه پاسورډ ورکوئ ټیک ده دلته به تاسو زوړ پاسورډ ورکوئ دې برځي کې ټیک ده کرنٹ پاسورډ او نیو پاسورډ او ریډ ټایپ نیو پاسورډ به تاسو دلته ورکوئ چې کله تاسو ورکوئ دلته لاندې تاسو کتی شئ دلته لیکلي دي چینج پاسورډ چې کله تاسو ورکوئ دا به تاسو چې کوم دی شین شي مطلب دغه ځین او تاسو دلته چې کوم دی چینج کړئ نو تاسو چې کوم هغه پاسورډ دی هغه به بس چې کوم دی اټومیټیکلي به دلته نه چینج شي دا هغه طریقه وه چې مطلب تاسو ته زور پاسورډ یاد وي که چېرته زور نه وي یا د تاسو بدلوئ دا تاسو ته په بلې ویډیو کې زه وایم